کابینې پریکړه مخابراتي شرکتونه د سیم کارتونو له ثبت پرته نوي شي. افغان حکومت کابینې د ټلیفوني سیم کارتونو د ثبت په اړه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت غوښتنه تصویب کړې ده. د چارو ادارې مطبوعاتي ریاست ویلي دی چې کابینې یاد وزارت ته دنده سپارلې چې په هیواد کې د هیڅ مخابراتي شبکې سیم کارت د شخص په نوم له ثبت پرته د ویش اجازه نه ورکوي. همداراز کابینې امنیتي ادارو په ګډون ټول ارګانونه او اشخاص مکلف کړي چې د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت د اصولو او کابینې پریکړې ومني او تطبیق کړي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د سلواغې په شلمه کابینې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت طرحه چې ټلیفوني سیم کارتونه ثبت او بایومتریک شي تایید کړې وه، خو مخابراتو وزارت ته یې لارښوونه کړې وه چې د سیم کارتونو د ثبت او بایومتریک لپاره د یوه طرحه جوړه او پروسه دې په تدریجي ډول داسې پیل کړي چې خلک له ستونزو سره مخامخ نشي. د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې 40 میلیونه سیم کارتونه خرڅ شوي دي او 22 میلیونه یې فعال دي. اترا ادارې د معلوماتو له مخې په ډیری امنیتي پیښو کې هم سیم کارتونه استفاده کیږي چې ثبت او بایومتریک شوي نه وي. که څه هم مخابراتو وزارت ټلیفوني خدماتو شرکتونه د ناثبت شویو سیم کارتونو د خرڅلاو څخه منع کړي دي، خو پر دې سربیره حاضره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ناثبت شوي سیم کارتونه په آزاد بازار کې خرڅیږي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د کابینې دغه پریکړه څنګه ارزوئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.